لیدونکو سلامونه. نن د سږو د وینې په فشار خبرې کوو. زیاتره د سږو د ساه ناروغان کله چې مراجعه کوي، دوی شکایت دا وي چې موږ د نفس تنګۍ د ساه بندۍ دواګانې استفاده کوو، ولې ورسره ښه کیږو نه. او دا داسې ناروغان دي چې تقریبا 40 کاله د نفس تنګۍ مشکلات لري. داسې وایي چې موږ اول کې ورسره ښه وو او څو کاله کېږي چې ساه بندي مو زیاتېږي. کله چې یو څو قدمه اخلو زړه مو ستړی کېږي او نفس تنګي نه ښه کېږي دوا سره. هغه وجه دا وي چې د سږو د ساه بندۍ له امله د سږو د رګونو د وینې فشار زیاتېږي، او کله چې دغه مشکل رامنځته کېږي نو د ناروغانو د نفس تنګۍ مشکل د عادي دواګانو سره نه ښه کېږي. لکه زیاتره ناروغان د سږو د الرژۍ دواګانې استفاده کوي، د سږو د حساسیت دواګانې استفاده کوي، او همدارنګه یو ډول سپری دي یا ماشینونه دي چې پکې یو قسم ګولۍ اچولی کېږي، هغه هم استفاده کوي. ولې ورسره ښه کېږي نه؟ د سږو د وینې فشار پکې رامنځته کېږي. مثلا یو مریض دی 30 کاله نفس تنګي لري، یو څو کاله وروسته کله چې دغه مشکل همداسې پاتې کېږي، د سږو فشار تاسوس کوي، د سږو د رګونو فشار زیاتېږي، او دغسې خلک بیا په عادي دواګانو باندې نه ښه کېږي. نو کله چې د سږو فشار رامنځته شو، بیا ځینې ځانګړي درملنې لري چې د هغې په استفاده کولو سره دغسې خلک هم ساه بندي کنټرولېږي، هم په رفتار کې مریض لږ ستړی کېږي، او هم د مریض هغه ګیلې شکایتونه د نفس تنګۍ ښه کېږي. دې ترڅنګ کله چې د سږو فشار په یو چا کې رامنځته کېږي، نو د دې له امله په ځینې خلکو کې وینه زیاتېږي. دې ورته پام نه وي. کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي د خپل نفس تنګۍ د زیاتوالي او د تګ پر مهال د ډېر زړه ستړي کېدو څخه دوی ګیلهمن وي. نو دغسې مشکلات لکه موږ چې یادونه وکړه په ټولنه کې بیخي زیات دي. خلک ورته متوجه نه دي. دوی فقط د سږو د نفس تنګۍ د سږو د حساسیت غم کوي، ولې کله چې دوی دوامداره نفس تنګي پیدا کړي، دواګانو سره ښه نه شي، دوی باید د دغسې مشکل د سږو د فشار د تشخیص په اړه ډاکټر ته متخصص ته مراجعه وکړي، او هغې لپاره بیا ځانګړي دواګان توصیه کېږي تر څو دغه مشکل یې ښه شي. د دوا ترڅنګ کله چې د سږو فشار رامنځته کېږي، باید دغسې کسان وخت ناوخت په کور کې دوامداره اکسیجن هم واخلي، ځکه چې د اکسیجن اخیستنه د سږو د فشار د کمښت باعث کېږي او ترڅنګ یې د وینې د زیاتېدو مخه نیسي. کله چې د سږو د فشار په ناروغانو کې وینه زیاتېږي، د نفس تنګۍ له امله هغه وجه دا وي چې د بدن اکسیجن کمیږي، او هغې له امله بیا وینه زیاتېږي. کله چې وینه زیاتېږي، د مریض شونډې توروالی کوي، نفس تنګي ورسره زیاتېږي او په عادي دواګانو باندې نه ښه کېږي. نو پکار ده چې دغسې کسان د خپل مشکل په پېژندلو کې کوشش وکړي او ډېر زر متخصص ته مراجعه وکړي تر څو دغه مشکل په وخت تشخیص او تداوي شي. ډېره مننه.